وګورئ یہ علی امین صاحب سے بار بار ہم کہہ چکے کہ ہمارے بجلی کا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کیوں ہاتھ میں نہیں ہے؟ جب ووٹ آپ لے سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہے تو بجلی کیوں نہیں ہمیں دے سکتے؟ بڑے کس لیے بنے ہوئے ہیں؟ اب ہم جس کے دفتر کے پاس گئے وہ چھپ گئے ہیں بڑے بڑے. ہمارا سارا دن دیکھ صبح 10 بجے آتی ہے وہ بھی پوری نہیں آتی. آدھا گھنٹہ دیجیے 15-20 منٹ دیتے ہیں. اچھا اور شام کو 1 گھنٹہ دیتے ہیں. پھر سارا دن بجلی دیتے ساری رات بجلی نہیں ہوتی. ہم مائی بہنیں ان کی گھروں سے نکلی ہوئی ہیں. ڈیرا میں کبھی ایسا نہیں ہو کہ عورت گھر سے نکلی ہوئی ہو. ڈیرا کی عورت پردے کی بہت پابند ہے لیکن ان لوگوں نے ہمیں اتنا مجبور کیا ہم بچوں کے خاطر نکل آئے ہیں. باہر گھر سے باہر نکلیں کہ بچے پوری رات تڑپتے ہیں اسکول نہیں جا سکتے. کیسے روز چھٹی کروائے؟ کیسا مستقبل ہے ہمارے ڈیرا کا؟ وزیر اعلیٰ ادھر کا گورنر ادھر کا اور یہاں پر بالکل بھی ہم بس یوں سمجھے نا کہ اتحاد بنا کے رکھ دیا ہے. کسی قسم کی ترقی نہیں ہو رہی. خود پشاور میں جا کر شفٹ ہو گئے ہیں وہاں بیٹھ گئے ہیں. ان کے یہاں پر بنگلوں پر جو ہے صرف نوکر رہ رہے ہیں جو ان کے گھوڑوں کی خدمت کر رہے ہیں بس اور کچھ بھی نہیں ہے. یہی ڈیرا کا مستقبل ہے. ہمارے لیے یہ ٹھہر نہیں سکتے کہ 15 منٹ ہماری مذاکرات نہیں سن سکتے یہ لوگ. کے گرمی ہے اور ہمیں پانی پلا کے واپس بھیجا جا رہا ہے تو ہمارے لیے گرمی نہیں ہے. ہم جو 9 مہینے سے گرمی پہ مارے سردیوں میں تو گزارا ہو رہا تھا لیکن اب تو گزارا نہیں ہوتا. نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے. میں بجلی کے لیے احتجاج کر رہی ہوں. 2 لاکھ ہمارا بل آ رہا ہے. 2 لاکھ. بجلی صرف 24 گھنٹے میں 1-2 گھنٹے آتی ہے. ایک 6 بجے آتی ہے 10 بجے آتی ہے. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ مجھے بتا دیں آپ لوگ. چھوٹے بچے ہیں کرائے کا گھر ہے. کیا بات ہے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اسی ڈی خان میں ہم بھی پڑھ رہے ہیں. اسی ڈی خان میں یہ لوگوں نے تو شمسی پلانٹ بنا رکھے ہیں. ہمارے بچے کیا کریں گے؟ میرا چھوٹا بچہ مزدوری کے لائق ہے. وانڈا موچی والا قیوم نگر ہمارا فیڈر ہے. 9 مہینے سے ہماری صرف 2 گھنٹے ہمیں بجلی دی جا رہی ہے. 24 گھنٹے میں ہمارے گھروں میں بچے رو رہے ہیں. ہمیں بہت پریشانی کا سامنا. اب گرمی آ گئی ہے. اب جینا مشکل ہو گیا ہے. شملی پکې د سپو په سر پښتو پکې لغړه ده. شملی پکې د سپو په سر پښتو پکې لغړه ده. پښتون پکې قتلیږي او واکدار د کلي ډم شلو. سلامونه مې قبول کړئ ملګرو. بلال یم ستاسو ورور. دې ټیم کې چې دی دا کم احتجاج زنانه وکړی دی کم مې تورسرې زمونږ او ستاسو خویندې میندې دا ولې راوتي دي؟ دغو ته بچي په کور کې جاړي ماشومان جاړي. ولې سقا ګرمي ده بجلي نشته دی. کومو زمتریشانو بې غیرتو چړوسانو چې تېنه اوټه غشتی دی که نه مونږ ورسیز زیاتره ورسیز د هغه بې غیرتو په سایډ ولاړ یو. نو کیدای شي چې مونږ ورسیز هم ښه غټ بې غیرتو کې بیا حسابېږو ځکه چې دغو بې غیرتو دپاره زمونږ ورسیزو چې دی کمپین چلولو چې د پي ټي آی ګورنمنټ په راشي او بس ملک له به ترقي ورکړي. هغې مخکې ملک کم ښه کړی دی ملک یې تباه کړی دی. اوس چې دی دغه دی ښه گورنر د ډېره اسماعیل خان وزیر اعلی د ډېره اسماعیل خان او بجلی د ډېره اسماعیل خان تورسرې چې دی نو هغه بهر راوتي دي مجبوره شول. هغه یو خور پکې وایي چې مونږه عزتداره خلک یو باپرده خلک یو خو نور مونږ څه وکړو؟ کور کې راته ماشومان جاړي. های افسوس افسوس. زه خو بیا هم درته وایم چې را روان ځل له موله اوټ ورکې ولې چې الیمین ګنډاپور خو د خان صاحب سپی دی. خان صاحب هغه رنګیله خان و که خدای پاک یې د جیل نه په 500 وروخیجولې که تاسو ټول وایي امین کې چې ده زمونږ د صوبې هلیکاپټر داسې استعمال کړی چې داسې به څوک رانډې هم نه استعمالوي. داسې څوک دا سورلو یا ټیکسي هم نه استعمالوي لکه څنګه چې ده زمونږ د صوبې هلیکاپټر زمونږ د روپو په ټیکس باندې د عمران خان کې مې مزې کړي. زمونږ صوبه خدای تعالی تباه کړله او د پي ټي آی ګورنمنټ تباه کړله. د 97 ارب نه دا د په 1000 نم چې دی اوس قرضه پې ورواړوله. اوس په دې تغه 13-50 ورځو کې 500 ارب قرضه چې دی دا الیمین ګنډاپور په وزیر اعلی توب کې وشوله. چرته لاړلې 10 کروڑ چې دی که 10 ارب رمضان پیکیج چاله رمضان پیکیج ورکړی دی ټول یې هضم که. او زمونږ پښتانه خان ښکته او خان پورته دغه د خان دغه ناجایزه نسل ته وایم چې دا د دا ماشومان اوس دې ټیم کې بجلي نشته دی ماشي به خوري. دغه تورسرې عزتناکې خویندې میندې داسې ستاسو هغه د ډي چوک ګډا والا خویندې میندې خو نه دي که نه کوچرو لوچرو چې 20 روپۍ واخلي او په ټیک ټاک کې درته یو ګفټ میلو شي بیا عمران خان له چې دی دا د غم ورکوي دا سومبی اوټ خو تاسو وایي وړه خبره ده. ځینې ځینې پکې وایي مونږ وله خور او مور هم وایي ورکوو دا د پي ټي آی والا هغه کرتوتونه دي. اوس دغه د تورسرې خویندې میندې مروزي چې کوم عزت نه کوي ستاسو هغه خو بېعزته دي پي ټي آی والا ستاسو هغه ډي چوک کې پرتګونه تر اوسه پورې ځوړند پراته دي. خو چې هغه کم عزتداره خلک هم هغه هم تاسو دوکه کړله په دغه ویډیوګانو هم دوکه کړله او بس چور او پلانکي او ډنګرې او دغه علماو پسې کنځلې او ردې بدې. اوس څه حشر دی کوم چې عزتداره خلک و هغه هم دغه د بېعزته کېږي روډونو ته راوتي دي. پښتنو سوال درته کوم مشر وپېژنئ
ځان له یو مشر سلیکټ کوي. دا خلک چې کوم تاسو سپورټ کړي دا چا له تاسو سوټ ورکړی دی، دا پیپلیان شو، دا نون لیګیان شو، دا پی ټی آی والا شو، دا والله بالله تالله که ستاسو په کار راشي ګورئ او نه د دې ملک په کار راشي او نه دوی څه دې ملک له ترقي ورکړي. دغه د ډېر اسماعیل خانو خلکو د زنانو ته وایم چې تاسو اوټ ورکوه دغې خلکو له، دغه الیمین ګنډاپور له تاسو مولانا فضل الرحمن صاحب او د هغه زوی هغه هم پیل کړله، اوس چغې واخې که نه، خو ځه بیا هم زمونږ خویندې یې تورسرې یې، مونږ به ستاسو اواز پورته کوو انشاءالله. ستاسو په حق کې به دغه الیمین ګنډاپور وي او که بل وي او که بل وي، انشاءالله مونږ به هغو ته ستاسو غږ رسو چې بې غیرتو اوټ هم ترې اخیستی دی، اوس وله بجلي نه شی ورکولی، ملک خو م تباه که صوبه خو د صوبې خو م بیړي چاپه کړله، نو کم از کم دا بجلي خو را پرېږدی، ټکس دله درکوو، بل درله درکوو، اوټ مو دله درکړی دی، یزم تریشانو سپورټ کړي مې یې، خو نه تاسو مو د هغې مقصد دا دی چې دا اوټ تاسو نه دی راکړی، نه مونږ له اسټیبلیشمنټ په پیسو وایي راکړی دی، وایي ځای ورکېږئ. عوامو خپل نماینده وپېژندې، زمونږ او ستاسو د ټولو حقیقي لیډر ګورئ یو مولانا فضل الرحمن صاحب دی او هغه هر ځل په الیکشن کې مونږ او تاسو ضایع کړی دی. که عقل چا کې وي والله د سړي زوی وي چې دا مولانا فضل الرحمن صاحب نه علاوه بل چا لوټ ورنه کړي، او دغه شرابیان الیمین دی او پلانکي دی او ډنګري دی بې غیرته ډم طبقې خلکو له چوټ ورکوئ، بس دغسې به صوبه هم قرضداري وي، مونږ او تاسو به هم ذلیل یو. ملګرو ویډیو د سره شیر کړئ او دغه بې غیرته ګورنمنټ ته کې پي کې دغه بریتو دغه شرابي نشهي له یې ور ورسوئ چې په زم طلاقه اوټ ته ترې نه اغشتو سو ته بجلي ور پرېږده که نه.